طالبانو پر مهمو حکومتي چارواکو د بریدونو خبرداری ورکړی. بیګا شپه شاوخوا 8 بجې د کابل ولایت د 10مې حوزې اړوند شیرپور سیمه کې د دفاع وزارت چارسمبال بسم الله محمدي پر کور زورورې چاودنې ګڼ شمېر سیمې ولړزولې او د ښار چوپتیا یې ماته کړه. وسلوال طالبان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او خبرداری ورکړی چې دغه برید د افغان حکومت د مهمو چارواکو څخه د غچ اخیستلو عملیاتو پیل دی چې د ملکیانو د وژلو امر یې ورکړی دی. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي دي چې له دې وروسته دغه ډله د جنایت پر وړاندې چوپه نشي پاتې کېدلی او په ټول ځواک سره به یې پر وړاندې ودرېږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې 8 کسان وژل شوي او له 100 ډېر کسان ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس تانګزي سلام وطندار ته وویل چې د کابل په شیرپور سیمه کې د وحشي ترهګرو په برید کې له بده مرغه 8 کسان شهیدان شوي او له 100 ډېر کسان ټپیان لرو چې ډېری ملکیان دي. د بریدګرو شمېر 15 کسان و چې له 15 ساعته مقاومت وروسته د امنیتي ځواکونو لوري ووژل شول. بلې خوا د پیښې عیني شهیدان د کورنۍ چارو وزارت لخوا د وژل شوي او ټپیانو شمېره ناسمه یادوي او وایي نږدې 50 ملکیان چې د پیښې په سیمه کې ووژل شول او یا هم ټپیان دي. د پیښې عیني شهید خیرالدین وایي هلته مې هټۍ ده او کمره هم لري. یو مازدا ډوله موټر په چټکۍ تېرېږي او ورپسې یو کرولا موټر دی. مازدا تېرېږي او کرولا یو فورونر سره ټکر کوي. په هغه کور کې چې برید شوی 4 برید کوونکي ورننوځي او ډزې پیلېږي. دلته له یو دفتر څخه چې موږ ورنه معلومات لرو یوازې 15 کسان شهیدان دي. د عیني شهیدانو په وینا بیګانې برید له ځاني زیانونو سربیره د سیمې اوسېدونکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دوی وایي چې د کورونو ټولې ښیښې ماتې شوي او له ښاره 7 بجو څخه یې پر پاکول لګیا دي چې په وینا یې خلاصېدلې نشته. د پیښې عیني شاهد عبدالله وایي چې له دې حکومت مشران او له دې هېواده ستړی شوی او حیران پاتې دی چې په دې هېواد کې پاتې ژوند څه ډول تېر کړي. بیګا شپه د دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدي کور ته څیرمه له موټر بم چاودنې وروسته وسلوال برید کوونکي د هغه میلمستون ته ورننوځي او له امنیتي ځواکونو سره جګړه پیلوي. په دغه برید کې د دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدي او نورو چارواکو ته چې د هغه په کور کې موجود وو زیان نه دی اوښتی.